په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو تازه تاسیسات او د سیمو نیول، خو د افغان حکومت چوپتیا دا چې دا د افغان د حکومت چوپتیا پر څه دلالت کوي پاکستان څه روان کړي دي، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. څو ورځې وړاندې پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت په څو ولسوالیو او آن مرکز اسداباد توغندیز بریدونه وکړل چې زیاته مرګ ژوبله یې هم واړوله. سربیره د دې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان ځواکونو د دغې ولایت د 15 ولسوالیو خاوره لاندې کړې او اغزن سیمې ورباندې تیر کړی دی چې ګڼ افغان کورونه د اغزن سیمې هغې بلې غاړې ته پاتې شوي دي. د دغو سیمو اوسیدونکي وایي لومړی یې ول کورونه په توغندیو وویشتل، دوی تیښتې ته اړ کړل. کله چې دوی سیمه پرېښوده پاکستاني ځواکونو یې د کلیو څخه ازغن سیم تاو کړ. دوی زیاتوي د پاکستان له لوري نیول شوو سیمو کې اوس هم ځینې افغان کورنۍ پاتې دي. هلته میش افغان ولسونه حکومتي چارواکي د پاکستان سره په لاس لرلو تورنوي او وایي ورځ تر بلې پاکستاني ځواکونه افغان خاوره لاندې کوي، ولې پرې حکومت غلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط خبریال ویبپاڼې ته وویل د پاکستاني ځواکونو آن کونړ تر سینده پورې رسېدلي او کوښښ کوي چې د دغې سیند څخه هم اغزن سیم تاو کړي، خو حکومت د تل په څیر ورته چوپ پاتې دی. د یادو سیمو اوسیدونکي خبریال ویبپاڼې ته وایي که حکومت د دوی غم نشي خوړلی دوی ته دې پرېږدي چې خپله د هغه چا سره وجنګېږي څوک چې د دوی سیمې لاندې کوي. د پاکستاني ځواکونو توغندیز بریدونه د اسداباد تر ښاره رسېدلي وو چې هلته پکې ښځې، ماشومان، سپین او ځوانان شهیدان او ټپیان شوي دي. دا ځل یې اغزن سیم تر کونړ سپان سیند پورې رسېدلی دی چې دا د افغان حکومت لویه ملامتیا ده چې د پاکستان دې ظالمانه او یرغلیز اقدام پر وړاندې لا هم څه نه وایي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.